د اشرف غني ورور حشمت غني څه ویلي او لوی حقیقت یې څنګه بیان کړ؟ دا معلومات په سوله ټي وي چینل کې راسره وګورئ. حشمت غني تیر حکومت امریکا جوړ کړی او امریکا بیرته ړنګ کړ. د افغانستان د تښتېدلي پخواني ولسمشر محمد اشرف غني ورور حشمت غني په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې امریکا د افغانستان نظام پخپله جوړ کړی اوس یې پخپله بیرته ړنګ کړ. نوموړی زیاتوي چې د افغانستان د وروستیو بدلونونو په پایله کې دا ښکاره وه چې قدرت طالبانو ته انتقال شي. دی وایي ما د طالبانو سره په خپلو خبرو کې هغوی ته په ډیر واضح ډول وویل چې امنیتي سکتورونه دې دوی په خپله کنټرول کړي، خو د دولت نورې برخې دې مسلکي کسانو ته وسپاري. نوموړي د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په هکله څرګندونې کړې دي او ویلي دي چې د افغانستان نور ګاونډیان دا ظرفیت نه لري چې د افغانستان سره د پام وړ مرسته وکړي، خو د دې سره یې زیاته کړې ده چې ایران دا وړتیا لري چې د افغانستان سره مرسته وکړي. دی وړاندې وایي چې پرته د ایران له مرستې دا ګرانه ده چې په افغانستان کې دا حالت او شرایط ښه شي. د مشخص نه دی ویلي چې ایران باید د افغانستان سره په کومه برخه کې مرسته وکړي. حشمت غني په خپلو خبرو کې د فساد په هکله هم څرګندونې کړې دي او ویلي دي چې په کابل کې فساد داسې شی نه و چې پخواني حکومت دې ټول کنټرول کړي، ځکه په کابل کې د بهرنیو هیوادونو سفارتونو خپلې مهرې او کسان په افغان حکومت تحمیل کړي وو او حکومت په داسې حال کې نه و دا چې ټول خلک دې لرې کړي. نوموړي همدارنګه ویلي دي چې ایران کولی شي په افغانستان کې د کانونو په برخه کې پانګونه وکړي او د دې ترڅنګ په افغانستان کې زراعتي ځمکې او اوبه شتون لري. ایران کولی شي د یو ګټور شراکت سره دلته پانګونه وکړي.